ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. د سپیڅلي خدای په سپیڅلي نامه د لغمان ملي ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د نن شپې خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1405 هجري شمسي کال د جوزای غبرګولي د میاشتې 23 نیټه وه. تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدونکي وئ. اوس تاسو هم د لغمان د ملي ټلویزیون د خپرونو لیدو ته راګرځو، خو په سر کې مو پام وکړئ خبرونو ته. زه زین الدین حقیار یم. بسم الله الرحمن الرحیم. لغمان کې د څه د پاسه $14 میلیونه په ارزښت 50 بېلابېلې پروژې پرې کېږي. د لغمان د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي چې روان 1405 کال کې دغه ولایت کې د بېلابېلو همکارو مؤسسو لخوا د $5,55,383 په ارزښت 50 بېلابېلې پروژې پرې کېږي. د یاد ریاست مسؤلین زیاتوي روان کال دغه ولایت کې 32 مؤسسات فعالیت کوي. تر اوسه یې 50 پروژې پلان کړي چې د ځینو کارونه پیل شوي او ځینې نورې به ژر پیل شي. دغه پروژې د روغتیا، کرنې، بیارغونې، پوهنې، مالي او د مادي همکاریو په برخه کې دي چې ولسونو ته د اسانتیاو ترڅنګ پکې زرګونه ځوانانو ته د کار روزګار زمینه برابریږي. د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي چې یو شمېر نورو مؤسساتو هم ورسره د زرګونو امریکایي ډالرو په ارزښت د پروژو د پیل ژمنې کړي چې نږدې راتلونکي کې به چارې پیل شي. لغمان کې د 3 میلیونه افغانۍ په لګښت یو باب مسجد جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه مسجد د لغمان مرکز اړوند د زیارت کلي مجبور آباد سیمه کې د ځایي اوسیدونکو سوداګرو په ګډې همکارۍ د 3 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د مسؤلینو په وینا یاد مسجد د نورو اسانتیاو ترڅنګ په یو وخت کې د شاوخوا 400 لمونځ کوونکو د ځایېدو ظرفیت لري. دغه مسجد تقریبا 3 میلیونه افغانۍ مصرف پرې راغلی، په 8 میاشتو موده کې دا تکمیل شو ان شاء الله. دغه مسجد تقریبا 15 مترو کې دی، 18 متره اوږدوالی ده، 15 متره سور دی. دا تقریبا 400 منځګزار گنجایش لري په یو وخت کې. یعنی د اودس ځایونه مکمل شته، مسجد مکمل د منځګزار په مخ کې خلاصه ده، تر قالین تر هر څه پورې هر امکانات ورته مکمل برابر شوی دی. بل لور ته د سیمې اوسیدونکي د یاد مسجد په جوړېدو خوښي څرګندوي او وایي چې له دې وروسته به د لمونځ کوونکو شته ستونزې تر ډېره حل شي. د جماعت په آبادۍ په حقله کې ډېر خوشحاله یو. الحمدلله زموږ جماعت ډېر په ښایسته شکل او صورت سره په امکاناتو سره برابر جوړ شو چې ډېر ستونزې وې زموږ په دې کلي کې په دې وطن کې چې مزګزار پکې ډېرو تعداد تقریبا د 300 نه زیات کورونه دلته اوسېږي او ډېر یې وړوکی جوماتو، خامه جوماتو چې 15 وخته مزګزار هم پکې نه ځایېدل. اوس الحمدلله هغه مشکلات چې موږ په دې کلي کې لرل هغه ټول ختم سول. ډېر ترې نه خوشحاله یو او الله تعالی دې مسلمانانو ته توفیق ورکړي چې دغسې مسلمانانو د عبادت ځایونه نور هم سره زیات کړي. او دغه کوم جومات کې چې ولاړ سو او دغه جومات اوس نوی جوړ شوی ده. مخکې زموږ جومات و، هغه مخکې دغه جومات کې مشکلاتونه به ډېر وو چې د پخوانی جومات و خام و او دغه انجینر صاحب چې راغی دا کوم جومات چې موږ ته جوړ کړو او دا ډېر ښه جوړ ځکه دلته دې جومات کې موږ مدرسه هم لرو، 2 ټیمه لرو او دلته ستونزې ډېرې وې. بعد باران کې دا مشکلاتونه ول، هغه مشکلاتونه اوس انشاءالله ډېر حل شوي دي او حل شول. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم په لغمان ولایت کې د ځایي خلکو سوداګرو په مالي ملاتړ ګڼ شمېر مسجدونه او دیني مدرسې جوړې شوي دي. لغمان کې 4,000 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ورکول کېږي. د لغمان ولایت د کرنې اوبه لګولو مالدارۍ ریاست وایي ټاکل شوې ده چې په نږدې ورځو کې د دغه ولایت 4,000 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې وویشل شي. د کرنې اوبه لګولو مالدارۍ ریاست د نشراتو مسؤل سردار زیار وایي د لغمان د کرنې رئیس مولوي سلیمان ایمن په خپل کاري دفتر کې د IYSO مؤسسې د کرنیزو پروژو له مسؤل انجینر فضل حق وفا سره د همغږۍ او همکاریو د پیاوړتیا په موخه کتلي دي. د نوموړي پر وینا په دې کتنه کې د IYSO مؤسسې استازي ویلي چې د یو کرنیزې پروژې د لارې به د لغمان 4,000 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې وویشل شي.
څو د کرنیزو حاصلاتو کچه لوړه، د بزګرانو اقتصادي وضعیت ښه او د کرنې سکتور لا پیاوړی شي. درنو او قدرمنو لیدونکو د دې ساعت خبرونه ستاسو له ملتیا مننه کوو. تر بیا ښې چارې.